له نشهیي توکو څخه د ځوانانو ژغورنه او ورزش ته هڅولو تر سرلیک لاندې د خوست ولایت په فوټبال لوبغالي باندې د خوست په کوربتوب سربیره د پکتیا، لغمان، نورستان، میدان وردګ او ننګرهار د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قهرمانانو لیګ پیل شو. د یاد لیګ په پرانیست غونډه کې د خوست والي مهمند کټوازي او د دې ولایت امنیه قماندان پاسوال داود امین هم ګډون درلود. دوی په پیل کې د نورو ولایتونو څخه راغلو لوبغاړو ته ښه راغلاست او هرکلی ووایه. ترڅنګ یې د سپورټ په ارزښت خبرې وکړې او لوبغاړو ته یې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې ورزش کولی شي چې هغه ځوانان له بدو کارونو څخه وژغوري چې دوی دا مهال په نشه او یا هم په نورو هغو کړنو بوخت دي چې ټولنه ترېنه رنځوړي. په خوست کې چې ما نن ولیدلو خوست ټیم هم یو قوي ټیم دی. هیلهمند یم چې د نور ولایتونو هم چې راغلي دي دغه هم ښه ولوبېږي او هر یو بریاوې ترلاسه کړي. وایي سالم عقل سالم بدن کې سالم بدن په سپورټ باندې جوړېږي، په دوا په بل شي باندې جوړېږي. د وجود د تداوي، د وجود د قوت او د مغز د فکر د لوړ لپاره بله لاره هم نشته. موږ دوه لارې لرو، یو علم ده د هغه زده کړه کوو، یو سپورټ ده چې خپله جسماني او فکري قوت زیاتوو. په ورته مهال د خوست فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن غرغښت وویل چې یادې سیالۍ به د شپږو ولایتي ټیمونو ترمنځ 8 ورځې دوام وکړي او له دغو لوبو څخه یې موخه سپورټ ته د ځوانانو هڅونه او د خلکو لپاره تفریح ده. کومې سیالۍ چې تاسو ګورئ دې کې شپږ ولایتونه ګډون لري چې ننګرهار، لغمان، نورستان، میدان وردګ، پکتیا او خوست کلبونه دي. دې کې به 2 لوبډلې نیشنل لیګ یا ملي لیګ ته لار مومي او 8 ورځې به دوام کوي. هدف یې د فوټبال پرمختګ او د لوبغاړو پیاوړتیا ده. بل لور ته لوبغاړو د یاد لیګ په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ترڅنګ یې له اړونده ادارو او شخصي پانګوالو د ورته لیګونو د برابرولو غوښتونکي دي. او د دولتي چارواکو ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ په خوست کې 14 ټیمونه لرو، باید 14 ټیمونه هر یو اداره سپانسر کړي. حتی دا دوی تشویق دی، دوی چې څومره تشویق موږ سره موږ لوبغاړي دومره نور تیزیږي انشاءالله. خپله خوست ولایت ډېرو داسې لوبو ته ضرورت لري چې په لار دلته واچول شي. د مسؤلو چارواکو څخه ډېره غوښتنه دغه ده چې پانګه اچونه وکړي په فوټبال په ورزش نه. غوښتنه هم د چارواکو نه دغه ده چې موږ ته ولایتي سیالۍ د کوز پښتونخوا او د افغانستان د ولایتي د ټولو ولایتي او ټورنمنټ جوړ شي چې کوز پښتونخوا ته موږ دغه ورسوو د سولې او سره یو ورونه یو سره یو میټه یو. د یادولو ده چې یادې سیالۍ په داسې حال پیلېږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا د دوهمې څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي، لکه ځانګړې فاصله، ماسک کارول او لاسونو مینځل چې یادې سپارښتنې د لوبو پر مهال ستونزمنې دي چې مراعات شي. د یادولو ده چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د خوست او میدان وردګو ترمنځ وشوه چې د خوست په ګټه پای ته ورسېده.